تازه خبر طالبانو د مولانا فضل الرحمن د ګوند غړی د دفاع وزارت معین ټاکلی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې د طالبانو ترمنځ د یو شمېر چوکیو ترمنځ د بدلونونو خبر ورکړی دی. د یادې خبر پاڼې له مخې د روزګان لپاره د طالبانو پخوانی امنیه قماندان او د کندهار د سپین بولدک ولسوال ملا عبدالله بشیر د هبت الله اخندزاده لخوا د دفاع وزارت د ټکنالوژۍ او لوجستیک د معین په توګه ټاکل شوی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې ملا عبدالله بشیر چې په حاجي بشیر مشهوره دی د کویټې د شیرجان سټاپ اوسیدونکی دی او د مولانا فضل الرحمن د ګوند جمعیت العلماء اسلامي پاکستان فعال غړی دی چې دا مهال د کورنۍ ټول غړي په طالبانو کې دندې لري. د نوموړي ورور ضیاء الحق چې پخوا د جنوبي پښتونخوا کې د ټوکرانو دکان درلود، اوس ایران کې د افغانستان په سفارت کې دنده لري. د ملا عبدالله بشیر 3 نور ورونه الله نور، خدای نور او بابو په کندهار کې د پولیو په مؤسسه کې کار کوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د ملا عبدالله بشیر یو کور اوس هم په کویټه کې دی چې نوموړي زوی ګلبدین نومیږي، په کویټه کې اوسیږي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.